زه پښتنه یم بېننګي نه قبلوم لالیه زه پښتنه یم بېننګي نه قبلوم لالیه د ننګ میدان ته څنګ په څنګ در سره ځم لالیه. ملګرو د نغمې یو غزل ویلی دی، هغه به تاسو په سوشل میډیا ګورئ چې ډیر زیات وایرل دی د ګیلمن وزیر په حقله باندې. خو تاسو چې کوم دا کلیپ وکتو په دې سر کې، نو دا ګیلمن وزیر د نن نه یو کال دوه مخکې ویلی و، او نن چې کوم دی نغمې هغه غزل راواخیستو او په خپل یو سندره اواز ټایپ کې چې کوم دی هغه ریکارډ کو. تاسو چې کوم دی دا وخت ټیک ټاک وګورئ، د دې علاوه فیسبوک هر پیج څه وګورئ، نو دا غزل چې کوم دی ډیر زیات شیر کېږي او ډیر زیات په ښایسته انداز کې ویلی دی. بل طرف ته که موږ خبرې وکړو د ګیلمن وزیر، نو تر اوسه پورې د هغې کم قاتلان یا هغو ته څه انصاف ورنه کړی شو، او کم خلک چې کم دی هغه یو وخت پورې څه غوسه وو او هغه هر څه چې کم دی بیا په خپل وخت باندې هغه ساړه شو، او تر اوسه پورې چا د هغې تپوس هم ونه کړو. د هغې په ورځ باندې کم منظور پښتون چې دی هغې یو اعلان کړی و چې په 11 اکتوبر باندې به مونږ یو جرګه راغواړو، او په هغه جرګه کې به دا فیصله کوو چې آیا زمونږ پښتانه چې دي هغه به کم سایډ ته ځي، کم سایډ ته به هغه خپل مخنیوی کوي. نو هغه قیسې میسې چې کم دی هغه به په 11 اکتوبر باندې کیږي. نو دغه کوم یو ویډیو راغلی وه کم د ګیلمن وزیر په هکله که تاسو وګورئ، کم خلک خفه او خوشحاله پې هم داسې شته دی. زه به داسې ته ویم لکه مختلف قسمه خلک پې خبرې هم کوي، که داګانه تاسو وګورئ په دې باندې هم ډېر زیات خلکو رد بد لیکلي. مثلا الله تعالی دې ورته نیکې هدایت وکړي. دغه لنډه شان ویډیو به تاسو سره هم شریک کولی انشاءالله. بل ویډیو کې ملاوو. الله حافظ.